درست است. تشکر وکیل صاحب. و دکتر صاحب نجیب. چرا وکیل صاحب؟ نه پوهېږم چې د دې په مورد کې څه ووایم. میشه یک چیزی بگویم؟ چشمایتون داره میگه. فکر کوم چې زما تر سویې لوړ دي. د ده په مورد کې ویل زما تر سویې لوړې بولمه. په دې کې هېڅ شک نه وینم چې د ده په وخت کې ځینې خویندې کونډې سوي وي، ځینې پلار بې اولاده سوی و، ځینې اولاد بې پلاره سوی و. دغه ټولو کورنیو ته تسلیت وایمه. ولې یو څوک دی چې د لسونو کلونو څخه وروسته هم د ولس پر زړونو باندې د خپل ولس پر زړونو باندې قبر یې باچې کوي، پر مړینې باندې د ولس پر زړونو باندې باچې کوي. دا د ده اخلاق. زه پر کارکردګۍ باندې بحث نه کوم چې د ده په وخت کې څومره ظلمونه سوي دي، څومره اشتباهات سوي دي. خو طبیعي خبره د رئیس جمهور و، هم به مثبت کړنې درلودلې، هم به منفي کړنې درلودلې. ولې دی که تاسو دا ویډیو وګورئ، دغه هره ویډیو یې د عبرت درس دی و افغانانو ته. او ډېره جالبه دا ده چې په هغه وخت کې ده یو پیشبیني کړې و، اوس دا ټوله رښتیا کېږي. دا ټوله یعنې 1% هم نه ده دغه څه چې ده ویلي دي اوس فلمونه پر جوړ سوي دي. د ده پر پیشبینۍ باندې فلمونه جوړ سوي. خدای دې مو عقیده نه راخرابوي. د وطن اصلي بچی، یو واقعي افغان، یو با استعداده، فصاحت و بلاغت او یو نتاک، او هغه څوک چې خبرې پر خلکو باندې نه غمېدلې. ما یې صفت وکړ، دا زما شخصي نظر دی، او خدای دې وکړي چې هغه کورنۍ زما سره په دغه باندې ونه دردېږي چې خپل د کورنۍ عزیزترین غړی یې د ده په وخت کې د لاس څخه ورکړي. خو افغانستان 44 ولایت یې درلودله، مختلفې مرجع درلودلې. خامخا به یو څوک دردېدلی، یو څوک به شهید سوی، معلول سوی. د په وخت کې به د افغانستان څخه و د کور کلي و مځکې پرېښودلو ته مو مجبوره سوي. خو که داسې یو څوک فکر وکړي چې ده څه شي درلود خپل